قدم په قدم مدرسې دي بلا سکولونه او یونیورسټۍ دي خو پښتون هم د نن دور چې هغه په سوونو کاله پښتون نن هم هغه پښتون دی چېرته کړش دی څه غلطۍ دي ځکه چې هر څه بلا دي مدرسې دي سکولونه دي هر یو شی دی خو د نن دور پښتون هم د غیرت بې پښتو په نوم باندې مړي قتلونه لور خور له حصه نه ورکوي د الله په کته روان دي مزاج که خدای پاک سم کو سوچ که خدای پاک سم کو تاسو ته ما د نیگیټیویټي خبره وکړه ده نیگیټیویټي زمونږ په دې معاشره کې بالکل داسې خوره شوې ده لکه څنګه چې زمونږ په دې رګونو کې چې کوم دی دا وینه ګرځي او یا زمونږ په دغه کې ساه ګرځي مونږه کې برداشت بالکل ختم شوی دی ما پرون هم یو ځای کې ما په خیل یو لیکچر نو ما د خلکو ته ویل چې کومه لار بل ټو وی ټریپک دی که نه چې دې غاړې په تر روانې او د هغه طرفه پې بل ګاډی راځي لکه نو دا نیم سړک ستا دی او دا نیم سړک د هغه بل سړي دی بالکل دی ټول ستانه دی نو اوس د هغه نیم ته به ته هله وروړې چې تا ته لاره بنده ده خو چې د هغه پې ګورې دغه نه لکه اوس زمونږ نه ټرالي مخکې او زه په موټر سایکل باندې سورې ما یا زه په ګاډي کې سورې ما او د هغه طرف نه بل سړی را روان دی او زه هغه ته یم چې ته اخوا شه هغه له زه کله لیټونه ورکوم او کله دغه کوم او دوه کنځلو ته هم وکړم یا سپورستغې ورته هم ووایم هغه ته یم چې ته اخوا شه ځکه چې زما دا کار ډېر ضروري دی او ستا دا کار چې کوم دی داسې چټي کار دی ته لکه بس چکر در راوتی ګورې سر چې کله موږ خپل حق او د بل چې کوم حق دی هغه پېژندلی نه که نه دغه کې هم توپیر او فرق نه کړی نو موږ دا معاشره ترقي نشي کولی که موږ لږ صبر وکړو چې دا سړی د هغه طرف نه تیر شي ما ته لار خالي شي دغه په لاره کې به زه بیا خپل ځان مرام ته ورسوم دغه پکار چې سوچ موږ بدل کړو صبر وکړو او که دغه صبر په موږ کې راغی دغه د صبر لومبۍ لکه خبره ولکه که نه بله د ټولو نه اهمه خبره دا ده مدرسه جومات یونیورسټي سکولو دا ټول د یوې سلسلې کړی دي زما خپله دا سوچ دی چې څوک د نصاب او د کتاب سره تړلی دی که نه نو که هغه مولا دی که چڼی دی که پروفیسر دی که ډاکټر دی که هغه په هر ځای کې دی خو چې د درس او د تدریس سره د هغه تعلق دی نو ټول خلک محترم دي اوس دې محترمینو له د چا ډېر زیات قدر پکار دی د سټوډنټ قدر ورله پکار دی دا سټوډنټ بنیادي کوي د سر دا ته وباسه که نه دا دونه یونیورسټۍ او دا دونه جوماتونه او دا دونه مدرسې او دا به ټول لغوي اوس غم دا دی چې دا سټوډنټ چې کوم دی نو دا توجه غواړي دا په سپرلي کې کرلی شوی بوټی دی او د اړ غرمې چې کوم دی دا بالکل تباه کوي اوس د ده په سر باندې موږ له بلا پیسې راکوي د ده په سر زه پروفیسر یم تاسو استاد یې دې سټوډنټ ته موږ توجه کمه کړې ده دې سټوډنټ سره که لږه مینه وکړي لږ د ښایست رنګ ولور کړو نو وخته چې تا د نوي ژوند کومه دغه راوړې که نه صاحب شاه صاحب نو موږ هغه څیز بیا دغه سټوډنټ له ځان سره کښېنه او د هغه ځان له مسلې دي جن کی نظروں کے آپ گھائل ہیں ان کے اپنے بھی کچھ مسائل ہیں دغه لږ غوندې کښېنوه موږ سټوډنټ چې کوم دی پلار ځان لرې کړی دی مور هم ځان لرې کړی دی او استاد هم ځان لرې کړی دی چې موږ د ځان نه درکړو نو هلته د بار هغه سړی ولاړ دی نو چې هغه ولله په جب کې چې ولله په جب کې پیسې کېږدي او موبایل ولله ورکړي او که بس ټوپکې ولله په لاس کې ورکړو بالکل دا دغه خوښه ده که نه نو لږ غوندې زموږ اصل کې د ذمه دارو دغه دی د ذمه دارو تعین پکار دی او موږ له ذمه داران چې کوم دي موږ له خپله ذمه داري قبلول پکار دی بیا به کار ټیکېږي انشاءالله ډېره مننه ډېره مهرباني یوه پوښتنه درنه کوم یو شخص دی سو پالور هم لري په دې میډیا باندې ستاسو نه دا پوښتنې ضروري ګڼم هغه ویلی دي چې شاعري او یا شاعر دا د معاشرې زهر دي شاعران لکه مطلب تاسو زمونږ د دغه بدمرغي دا ده بدقسمتي دا ده چې موږ هر څیز په نیمه کې پرېږدو لکه قرآن شریف کې وایي چې ولا تقربوا الصلاة مونځ ته مه نږدې کېږئ هلکه وایي قرآن شریف کې لیکلي دي چې مونځ ته مه نږدې کېږئ نو بیا څنګه کوئ تاسو پیغمبر علیه السلام څنګه کوو نو ورپسې خو دی وانتم سکارى کړئ تاسو په نشه کې خبره ټوله سیاق و سباق ته ورسېدله به ډېر ښه قابل سړی دی او موږ یې قدر کوو زموږ معاشرې کې دغه ډېر لوی کنټریبیوشن دی خو زه بار بار دا خبره کوم او ما په دغه باندې چې کوم دی لیکل هم کړي دي او بار دا چا پوسټ کې ورغلی مې ما دومره چې ګوره ټول شاعران په یو کن پسې به په یو سپږې پسې به ټول کین نه سېځي صحیح شو علامه اقبال په کوم کیټګري کې چې تو خوشحال ته رحمان په کوم کیټګري کې چې امانت به د لحد په مینس کې پروت یو که چې ځان کا امانت په دا دنیا
پوه شولې ته چې کوم دی خواجه میردرد په کوم کیټګري کې چې داسې نور هم بلها شي دلته که زما شاعر شعر ویلی دی لکه زلفې او شونډې چې دا چې د مجاز لارې دي دا د مجاز لارې دي په دې باندې به ته حقیقت ته رسې او چې کوم سړي مجازي عشق نه کړی سوال نه پیدا کېږي چې دا حقیقي شو چې د هغه زړه تړپاو شوی نه او هغه جړلي د شپې نه نو هغه ته چې کوم دی په دغه لار باندې به ته برځې لکه دا یو عشق مجازي د عشق حقیقي لومبۍ پوړی ده چې لومبۍ پوړی ستا نه نو څه کې بره ټوپ پوهېږه څه چل کې لګه دغه یو خبره شوله دویمه خبره بیا کومه زمونږ د خلکو دا کار دی چې ځان ته په بورډ باندې هینټ سوري کا او ډېر ښکلی ریسرچ دی ما ته په بورډ باندې هینټ سوري کا زه به د عدنان صاحب نه غټ پروډیوسر یم خو زما خو کار نه دی که نه چترۍ به راغلي خدای دې وبخه اوس لایو شو کولو 2000 کسان فیس کولو او هغې انټرټین کولو او هغې په خپل لیکچر باندې پوی کولو زما په خیال باندې دا کمال دی دا کمال دی نو دا کمال چې هر چاله ورځي که هغه زموږ هر یو ملګری دی اوس شعر په خپل ځای باندې غندل چې کوم دي موږ همیشه موږ ته ویل په ریډیو نه د ټي وي نه ستاسو دغه نه موږ همیشه د پتاسې بخښنه غواړم تاسو ویل پتاسه یم زه د پښتنې سره خدا سندرې خوند نه کوي عثمان علي عثمان وایي لکه پوه شولې نو که هغه دغه د پتاسې شاعري ده او شرابیانو شراب څکوي موډ به نه خرابوي دغه موږ مکمل غندلې ده دا موږ بدرنګه شاعري ده دا نه موږ اون کړې ده او نه موږ همیشه د دې په هر فورم باندې چې کوم زموږ ګیله دې زیاده چې ته په یو سب کې دغه ټول مشر بالکل موږ همیشه د دغه شي عزت کړی دی که د دې څو کم ملګري دي لکه ظریف خان صاحب ابوال غریب څومره لګیا دی نور کسان کوشش کوي لګیا دي که نه نومونه چې سالو وخت بدلونه نه نو دغه خلک ته په یو سب کې بالکل درو نه دي په کارو څوک چې دغه کار کوي بعد یتبهم الغاوون ولدي دا چې کوم دی وادي مهمون ولدي دغه د سورې شعرا غشیز په هغه باندې بالکل ورفټ دی چې څوک سم کار کوي څوک په خپل شاعرۍ باندې او دغه زلفې او شونډې خو د مجاز په لار کړي خو ټیک ته کو واقعي هغه مسلسل لکه دغه سیز دغه کوي نو هغه بیا د غندلو دی لکه دغه غندنه بیا بالکل پکار ده چې هغه لکه ونه شي نو ځان ته هینټس لیکلو دغه ریسرچ کولو او دغه کولو دا د وختي ضرورت باندې د سړي یوټیوب فالوورز او پین فالوورز او پیسې هو ګټلی شي خو وختي دا موضوعات به ختم شي لکه او دا زاړو منم نو دا زاړو منم نه جي ګوره لکه یو سیس کې ته بیسټ کې دی شي لکه ما تاسو ته ویل اردو کې هم زه بیسټ نه یم زه چې ته په لاندې درجو کې لګایم خو ما هغه څیز ویلی دی نو ما هغه ذهن کې او تاسو ته پته هم لګېدلي څه ناڅه پروت دی اوس که تاسو ما ته وایئ چې بی تاسو به انګریزۍ باندې هم داسې خبره کوئ دا داسې خبره ته ماته شیکسپیر او زما فلیپ سیډني او پلانکي او ډنګرې او څو شاعران ولیکه زه به یې بالکل راغونډوم ټو د پوینټ خبره به پرې کوم او ستاسو نه د ټول کتونکو مازغه به بالکل خلاصوم خو بل ورځ چې کوم دی نو هغه به د اسرائیل او د ایران جګړه باندې به خبره کوم بل ورځ به چې کوم دی د پاکستان په سیاست باندې خبره کوم بل ورځ به کمیونیزم او لیبرالیزم او امپیریالیزم باندې خبره کوم دا شور برزان لازم جوړه نو دا چې کوم دی دا ممکن نه دی بس دا بورډ د صفا کی او لایو دی راشي کاغه په سکول کې راځي که په کالج کې راځي کاغه هر څوک دی او هغه د په یو موضوع باندې د اقبال په خدای باندې او تیاری دی وته وکي ګوره جی دا دغه نه د مطالعه کول زبر د خبره نه ده د اقبال په خدای دی لیکچر ورکی ډایرک ببل سبا نه دی ورکی بغیر مصنوعي سهارونه بغیر چیټ جی پی ټی نه بغیر د هندسونه نو بالکل هر څوک چې هغه منګه پښتون دی که هغه د اردو والا دی که هغه انګلیش دی په دلیل باندې پکار ده بل خبره لږ غوندې زما په خیال باندې هر سیز رد کول نه دی پکاره په وختي ما مثال درکو بل زمنګ دا دغه دی چې منګه په دغه پورې سم لکه مچون خلو یا د کونی غونور خلو بس لاندې که څوک ارسه کوي لکه تاسو په پرونه باندې با لاندې ارسنګ کمنټس راځي موږ ته هم پکې بلا خبرې خلک عدالت صاحب ته ملي کی تاسو ته ملي کی نو په کار دي بس هغه پسې سپي پسې منډوال ته ګوري بیا کاروان درېږي دا आवाज ساګه کم نه کو رزق گدارا لکه کنه ډیره مننه ډیره مهرباني یو پښتنه درنه بل کوم زموږ پروګرام وخت هم چې کم دی نو هغه سر ته پر رسیدو کې دی د نن دور د ټولو ښه شاعر ستاسو په خیال یو نو دا خو ډېر ګران سوال یو په ژوندو کې و داسې خدای اریان کله کله چې اریان کړم کنه د ښه کیټګري خو به ما سره نه البته د خپل خوخي کیټګري به محمد سعید صاحب د مردان ویخي بس عجیبه شاعر دی او ډېر عجیبه انداز کې دغه شعر دی نو په دې وجه باندې
ما ته خو یاد هم دی. ډیره مننه، ډېر شکریه. ډیره مهرباني ستاسو د وخت راکولو، یو جهان او یو نړۍ مننه. اخر کې کتونکو ته څه پیغام لرئ؟ بس پښتانو بلا توان دی درکې، بلا طاقت دی درکې، بلا پوټنشل دی. پازیټیو طرف ته راغلی، مثبت طرف ته راغلی. دغه نیګیټیویټي، دغه د تربور سره، دغه د ورور سره، دغه د عزیز سره، دغه سوچونه او دغه فکرونه کم پرېښودلو، نو موږ لا هغسې د ځمکې قابل نه یو. د دنیا قامونه ستوري د اسمان دي. نو په خدای یقین وکړئ چې بالکل ځلیږو به انشاءالله تعالی. تاریخ به هم زمونږ، جغرافیه به هم زمونږ، وختونه به هم زمونږ. او علامه اقبال وی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ډیره مهرباني ستاسو. ډیره مننه سر، ستاسو د قیمتي وخت راکولو. یو جهان مننه، یو نړۍ مننه. شکریه. وخته دلته چې قدم ږدې لږ په خیال ږده، وخته دلته چې قدم ږدې لږ په خیال ږده، د دې کام کاڼي بوټي شهیدان دي. قدرمنو کتونکو، دا و د نن پروګرام زیرک چې تاسو ته مو په دغه شیشه دروښو. یقینا چې د پروګرام نه به مو بلا خوندونه او بلا زده کړه کړي. چېرته چې هم یې تر یو بل زیرکه پورې، تر یو بل پروګرامه پورې خوشحاله او آباد اوسئ.